او د پلار دعا د زوی دپاره په دې کې ګوره هېڅ فرده نشته، دا ډایرکټ الله ته رسي. مسلمان وروڼو دنیا ټول مینه محبت چې راټول کړي د مور او پلار محبت یوې ذرې ته نه رسي. ځکه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي کاش زه فرض مونځ باندې ولاړ وی د ماخوستن او وی مور ما ته آواز کړی وی یا محمد او ما ورته ویل لبیک اما جان فرض مونځ مې پرېښی او راغلی وی او د خپلې مور په خپو کې پروت وی. نو بهر کې ګوره هیري شي ښه چې خاص کر د بوډاګان چې شي که نه نو الله دا ټایم یاد کړی دی وایي اف هم ورته نه کې ګورې لکه یو کیله وله جب کې راوړه ورته کېدې نو خوشحاله یو مڼه وله جب کې راوړه کېدې نو بس خوشحاله ته به چې دا ټول دنیا مې وله راوړه. عبدالرحمن صفور رحمت الله علیه یو بزرګ تر شوی ډېر غټ بزرګ و خپل مریدانو خوب کې ولي جناب بیګا چې تم خوب کې ولي دی وي په خسته باغ کې ولاړې او په ګیره پسې د سرو زرو ملغلرې انختی دي وای دا سخت دی خوب تعبیر مونږ ته بیان کړي. هغه ورته وایي زما خو هېڅ عمل نه و خو بیګا چې وده کېدم نو دا خپله ګیره مې راغستې او د مور په تلو پسې مې وګلې ده. الله اکبر. نو دا کومه دوړه چې ده که نه او زما د ګیره پسې نښتې و تاسو ولیدله چې دا هغه ملغلرې دي ښه دا د سرو زرو ملغلرې دي دا هغه دوړه ده زما د مور د خپو او دا کم چې دا ښایسته تاسو دا شین باغ ولیدو او دا زبردست نظاره مو لیده نو دا زما د خپور د خپو هغه جنت دی. نو ګوره پرېوځئ په خپو کې نبي علیه السلام فرمایي وایي پلارم ګورې دروازه ده د جنتو ماته یې نه کوي کولاوې کوي او لا اله الا الله او د پلار دعا د زوی دپاره په دې کې ګوره هېڅ فرده نشته دا ډایرکټ الله ته رسي. ګوره دعاګانې والی موسی علیه السلام الله جل شانه ته عرض کوي ای الله و زما به ګاونډي څوک په جنت کې الله جل شانه ته فرمایي موسی پلانې قصب به ستا ګاونډي ای الله قصب به زما ګاونډي. موسی علیه السلام ډېر لاډله پیغمبر و نازبین پیغمبر و جلیل القدر پیغمبر و نو وایي ښه لاړی میلمه شو ورځ دوه درې تېرېږي قصاب غریب خپله قصابي وکړي خوروا ښایسته د لږه غوښه راوړي خوروا پکې وکړي هغې کې خوروا چې کله وشي راشي یو زانګو شانتې پرته ده په هغې کې یو ضعیف بدن پروت وي او دای صفایي مپایي وکړي کپړې ورته بدلې کړي او ښایسته هغه لاندې چې کوم رضایي ده هغه ورته یو قسم له بدله کړي او خوروا وکړي او د خوله کې ورله نوڼې ورکوي او مړه شي او د هغې نه پس دغه ضعیف بدن ورته وایي لږ رادې خوا شه دی غوږ رادې خوا که غوږ کې ورته څه ووایي او دغه قصاب ایسته په خندا شي. موسی علیه السلام دا معامله چې کله ولیدله نو د الله جل شانه نه د هغه څه ورته وایي د قصاب مې تپوس وکړو لکه د الله بنده وایي دا څوک دی په دې زانګو کې چې پروت دی دا ضعیف بدن دا څوک دی او دا تا ته څه ووایي او ته وخاندې په دې خبره باندې زه خبره وانه ورم او ته وخاندې دا څه مسله ده هغه ورته وایي دا زما مور ده او ډېر ضعیفه شوې ده او د خدمت یې څوک نشته وایي زه خدمت وکړم او وایي دا غوښه لږه راوړم او ښایسته خوروا پکې وکړم او دا پې مړه کړم خپله مور مې ده خدمت یې وکړم کپړې مپړې ورته بدلې کړم ښه وایي دې غوږ کې درته څه ووایي چې ته وخاندې الله اکبر. وایي غوږ کې راته وایي جی وایي لږه کمزوري شوې ده که نه وایي دماغ یې داسې کار لږ نه کوي وایي عجیبه دعا دا ماته کوي ډېره درنه دعا راته کوي وایي څه وایي درته جی وایي دا راته وایي ته چې کله دې خدمت وکړم وایي دا خوشحال دا ډېره خوشحاله شي نو ماته وایي زه د بني اسرائیلو چې کوم پیغمبر دی موسی علیه السلام جنت کې د هغه ګاونډي کا نو یاره جی چرته زه ګناهګار او چرته موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دا عجیبه دعا کوي نو بس څه ویم کو قبوله شي د دې د وجې نه خندا راله راشي. موسی علیه السلام ته فرمایي کار شوی دی زه یم موسی د بني اسرائیلو پیغمبر الله ما ته وحي کړی ده چې ستا ګاونډي به پلانې قصابي ښه ته په دې عمل باندې راورسېد جنت ته دا دومره بهترین عمل نو ګوره چې دا بوډاګان شي داسې مې م لیدلي یقیني درته یم چې د مور او پلار نه جدا شي او هېڅوک د خدمت نه او په خپل کور کې ځان ته شیشه لګولي او ځان ته پکې لګولي او مور او پلار ته شیشه نه او بیا دغه بچی خپل بچی بیا په دې اوږو اچولي او رواني چې وګورم یقیني سوچ وکړم ګوره دا ستا مستقبل دی ځان سره کېده ګوره لکه
بس نور څه ویم خو بهر کې الله جل شانه ما تعالی دا سرمایه را کړي بهترینی سرمایه دي چې کله بوډاګان شي کنه بهترین هغه بچی دي چې د خپل مور او پلار خدمت وکړي د خپل مور او پلار تشه وډکی امتیاز صفا کړي کو دغم نه او الحمدلله ځوانانی نو په دغه ټیم کې د هغوی ګوره ډېر خدمت وکړي او بره خبره ده ویډیو ډېر شارټ ته چې کله زموږ مور او پلار وفات شوي که نه نو مونږ په پسې د ګوره څه د پسې مونږ لیږو ښه داسې ګوره خالي پرې نه دو ګوره په ځای صدقات کې واقع ده یو مور وفات شوه او زوی ورپسې یا پلار وفات شو دواړه راغلي زوی ورپسې هر وخت کې سورت یاسین وي هر ورځ بیا پسې سورت یاسین وي تلاوت بیا پسې کولې یو ورځ خوب ویني چې ویلو د مقبرې والی خوب کې ولیدل ډېر خوشحاله او رالل پسې نو دا مور هم ډېره خوشحاله وه او دا ټول مړي رالل د کس د زوی له خواله راله مور تپوس کوي دا زوی مور دا خلک څوک دي او ته خو ډېره خوشحاله وایي زوی دا خلک ستا نه ډېر خوشحاله دي ته چې کله مونږ له دا سورت یاسین راولېږي او مونږ ته دا وظایف راولېږي نو دا ټول یې درې والا هم خوشحالېږي او زه هم خوشحالېږم نو وایي زوی ګوره دا عمل پرې نه دی ښه نو بهر کې د چا چې مور او پلار وفات شوي دي هغوی له پکار چې روزانه بسې 2 رکعته کوي 2 رکعته پسې کوي بس یو لشل روپۍ د پسې خیراتي ورکوي الله الله دې وکړي ورپسې د وبخي چې ګوره پرې نه دو ښه یېرې نه کړو او چې د چا جمدي که نه ګوره هیره د هیره د خپو لاندې کښېنې جنت دی صحیح دی انشاءالله دا میسج چې څومره کسان ګوري که نه نو بس هغه دا خبره یو بټن وخی او شیر کوئ صحیح ده او روجه ده په دې کې ګوره څلورو کسانو بخشش نه کېږي ښه یو پکې هغه دی چې د مور او پلار نافرماني کړي صحیح دی انشاءالله مونږ عزم وکړو چې چا نه دا خپوي که نه دا دوه هیرې دې خپوي ولاړ شي په خپو کې پرېوځي صحیح ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین